قدرمنو لیدونکو سلامونه جوړ په خیر د ډنمارک څخه د افغان غږ راډیو ټلویزیون ګرانو لیدونکو او اوریدونکو کابل جان کیو د شاهد شمشیره د جمعیت سره څنګ کې د فیضیان یو څه راته ویل مال چې دا خبره کړې تا ماته د دې عینکو څه خبره وکړه اول خو به سلام وکړو قدرمنو درنو لیدونکو او سلامونه ومنئ موږ خپل وطن کې دننه ګل وطن کې خپل وطن کې ګل وطن او خپل ګلالۍ او خلکو سره داس ده کوم ها ورکی کته د فیض جان ته خبره پرې خبره وکړي ما ته ویل وای په دې عینکو خو ته وای 500 حساب او 500 حساب بنار وای ته یو ښه عینک فروشي پیدا کړي نو د سرات نو بس بیان دي د جمعیت په څنګه کې د جمعیت برکت مو وکړ خپل شمشیره ویلي زیارت ته لاړو دعا مو کړله امروز کره ورو راتللو بس شاید شمشیره خو هغه شمشیره ده چې هغه زموږ یوه خورکۍ فرخنده یې همدلته ووژل تاسو مه خفه کېږئ خدای دې هغه وبخي ښه اوس مو ډېر یو ښایسته عینک د عینکو د خرڅولو الله دغه ده زه جوړ کړلم تاسو راځئ لږ وړاندې به دې عزیزانو سره ستړي مه شي یو وار وکړو که نه السلام علیکم جوړ په خیر ستړي مه شئ زیات په ښه د خیریت ځان سوا اجازه خو ده اجازه خو ده چې یو څو السلام علیکم ستړي مه شئ په خیر ځان سوا زیات په ښه د خیریت بس تاسو ته ستړي مه شو وایو تاسو هم سلامونه وایو تاسو دا کامره راواخلئ لږ وړاندې راشئ داسې ښه ډېر وړاندې راشئ دې خوا موږ خوا ته چې د دې عزیزانو نه پوښتنې وکړو چې ښه نو موږ دلته راغلو چې دا یو دوست چې دی راځئ کامره دې خوا ته راشئ ښه سترګې ورته معاینه کوي عینکې وګورئ وایي ځکه چې دا خو یې ما نه سم د ورون جوړ کړه دا زما همکار یې ما نه ورون جوړ کړ خو خبره دا ده چې دا راته ووایه چې اوله خو راځئ چې دا یو بل سره وپېژنو زه یوسف یوه دوست نومېږم او زما همکاره فیضیه حسین په ډنمارک کې اوسېږو د افغان غږ راډیو ټلویزیون چلوونکي خوشحاله اوسئ اوس نو تاسو ماته ځان را وپېژنئ عبدالرؤف مومن او د عینک فروشي مسؤل عبدالرؤف خان مومن دلته خو یو بل ملګری هم ناست السلام علیکم صحتونه خیریت څنګه نو ما خو ځان معرفي کوم ملګری ته کوم ځان راوړې څنګه په خیر راغلي یاست زما نوم عبدالواسع مومن دی دا خو زموږ مومندان راوختل که نه پوه شوې دا خو زموږ کونړیان راوختل نو ډېره ښه ده ډېره خوشحاله یم ډېر خوشحاله څومره وخت کېږي دغه د عینکو دا څنګه ښایسته دې ته خو زه دوکان نشم ویلی دا خو بیخي لکه یو ښایسته مغازه او لکه یو کلینیک داسې ده څومره وخت کېږي یو 2 کاله کېږي 2 کاله ته راځه او د دې د منطقې کې د اولترینو دوکانونو عینک فروشي نه دلته یو وخت کې د انصاري لیسه وه اوس هم شته یو وخت کې د آریانا لیسه وه د نجونو هغه هم شته او دغه خوا کې یو لیسه وه شاشوري اوس هم شته ده خو یو نشته عایشې دراني عایشې دراني خو شته ده خو مخکې ده خو اوس بنده ده خو یعنې هغه مکتب او هغه ځای خو ما مې غلطه کړي 40 کاله مخکې په دغه ځای کې ما کباب خوړی دلته نور دوکانونه دا خو پخوا چې دلته ټول دا خرپولي او د خیاطانو د وخت سره دا لږ تبدیل شوه دا قسم تبدیل شو جمهوریت نوی چې راغی نو دلته د عکاسي د دې شیانو دوکانونه د عینکې اوس په دا د دې تحول کې وروسته دا د خیاطي دا د صنعتي کاري چې د دې دوکانونه ډېر شته داسې مطلب ته دا مسلکي نرخونه خو داسې ډېر نه دي نو چې دا خلک اوري په اروپا کې او ګوره تاسو به یې رالیږو خو چې زما نوم ورته واخلئ بیا د بیه ډېر خو به لاباتوونکي نه وي نه د اروپا په نسبت د افغانستان خلک ډېرې 3 او 4 عینکې موږ جوړو او هلته چې دا ټول سره موږ ته راځي او د هغې ځینې خپل نمرې راوړي او د هغې په نسبت دلته د عینکو قیمت ډېر هغه ستاسو ځانګړنه څه ده چې ډېر عمده کار کوئ
چې هغه پرې نور ځایو کې دي دا اورېدونکي پرې خبر دي د ځانګړي او دغه دا دی چې کوم یو نمره موږ اخلو د ډاکټر په دغه د دکتور موږ ته ډېر ډاکټران موږ ته مراجعه کوي چې دلته ځلان اخلاص ته ورشئ چې د نمره د دقیق او ډېر ډاکټران موږ پېژني ډېر کلینیکونه ډېر پېژني موږ او دا څونه دوستان چې اروپا ته تللي دي د هغې ځینې هم موږ ته د دې ځینې ریفر کوي چې راشي دلته عینکې راولېږئ نو زه فکر کوم چې د اروپایانو ته به ووایو چې نور ته چېرې ولې ورسېږي همدا اوس هم به وطن وګوري همې ګوري همې اوري او کنه جرمني نه هم موږ ته ډېر فرمایشات راځي او موږ عینکې جوړوو او د امریکا نه هم زموږ دوستان شته دی داسې کسان دي چې عمر یې ډېر شوی ده له هر 2 میاشتو 3 میاشتو نه وروسته دا سترګې که نه یعنې دا درجې فرق دي د دې ټولو امکانات لرئ امکانات دی د اروپا په نسبت باندې دلته موږ د هغې نه زر سرویس ورکوو زر یې عینکې جوړوو یو وخت زه د یو راپورټ لپاره تلم په ډنمارک کې یو روغتون ته هلته یوه برخه یې همدغه وه دا د عینکو برخه وه او دا متخصصي وو دوی بیا ما ته ویل چې موږ په هرو 3 میاشتو کې یو کورس لرو چې دا نوي انکشافات او پرمختګونه چې راځي دلته څنګه یعنې تاسو هم کورسونه د داخلي خدمت لرئ کله یو چېرته داسې ځای شته چې متاسفانه دا شی دلته نشته ځکه دا یو صحیح یو منیجمنټ وایي ځکه په افغانستان کې هر سکتر ډېر ضرر کتلی دی دلته شته دی دلته نور شفاخانه شته دی هغوی خو هغه هم داسې دا شخصي ده اصلا دا شخصي او په اروپا کې ځینې کې خو هغه کمپنیانې دا امکانات لري هغوی ډېر با مصرفه او هغه شخصي کمپنۍ د هغې دلته دا ده چې دلته کوم د عینکو غټ مارکیټ نشته چې کوم کمپنۍ دلته راشي یا دغه د لینس چې جوړوي دغه ګلاس کمپنۍ د هغه څه کوم سیمینار جوړ کړي او موږ ټول راوغواړي بیا دغه نو دا خو آزاد مارکیټ دی موږ یې آزاد مارکیټ نه شیشه اخلو او هغې کې باندې بېرته هغه ښایسته خدمات دي دا بېرته نو هغې کې بېرته دا په دې معنی چې انشاءالله کاروبار خوشحاله شولو کورنۍ فامیلونه دغه د سره یو بل سره ګوري ډېر زیات خوشحاله شو مننه دا زموږ د عینکو غم هم چې وخوړ دا ډېره زیاته مننه خپلوانو تاسو سره سلامت اوسئ په خیر راغلئ